بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب عزوجلال. نن زموږ څلورم لیکچر دی د کولډرا. راځو موږ کولډرا اوپن کوو. نن ان شاء الله موږ په دغه لیکچر کې دغه پاتې ټولز ووي چې دي دندې یا وظایف کوم دي، د نور فنکشن کوم دي. لومړی راځم دا پیج لږ غټوم، نو زه F2 بټن وهم. په F2 بټن سره زه کولی شم دا پیج لږ را لوی کړم او بیا دغه کمانډ کې ان شاء الله موږ دا بیا وایو. اوکې، دلته زه رالم، فرض مثال یو ریکټینګل اخلم او دې ته فرض مثال داسې کلر ورکوم او زه دا دلته راولم. نن دا وایو چې یاره د شپ ټول چې دی، موږ خو پرون په تېر لیکچر کې موږ دا ویلو چې یاره دا شپ ټول چې دی دا څه دندې لري. موږ شپ ټول داسې وایو چې یاره دا داسې دی، په واسطه باندې موږ داسې کولی شو، فرض مثال داسې یو ډیزاین ورکولی شو، هر رقم پسې کولی شو، خپل ځای ته پسې راولو، دې په واسطه باندې موږ هر څه کولی شو. نن راځو چې دغه د شپ ټول دغه پاتې دندې دغه څه کار کوي. فرض مثال دلته چې دی په دې پروګرام کې لیکل شوی دی سموث په نوم باندې. دا سموث څه دنده لري، دا به وګورو چې سموث څه معنا څه دنده لري. سموث څه وظیفه ده په دغه کې، د نورو څه وظیفه ده. نو دلته سموث دغه وظیفه لري، که دغه زه رانږدې کړم نو سموث وګورئ، تاسو دلته کتلی شئ چې دغه ځای بالکل داسې هوار کړه، دا ځای بالکل هوار کړه. نو سموث دغه وظیفه پر غاړه باندې وړي، په غاړه باندې لري، یعنې د سموث دغه وظیفه ده. او دې نه پس راځو سمیر په نوم باندې چې د دې څه وظیفه ده. سمیر وظیفه چې ده دا ده، یعنې سمیر څخه موږ کولی شو داسې ډیزاین جوړ کړو. دا زه لږ رانږدې کړم، د سمیر په واسطه باندې موږ کولی شو داسې یو ډیزاین جوړ کړو، یو داسې ډیزاین موږ جوړولی شو لایک دیټ. داسې ډیزاین موږ ورکولی شو، داسې کولی شو، داسې ورکولی شو. همدارنګه یو زه بل ریکټینګل علم چې نه غټي، فرض مثال دلته زه یو کلر ورکوم لکه یلو. دلته زه راځم د سموث دنده خو موږ وویله، د سمیر دنده مو وویله. اوس راځو ټویل موږ سره کومه دنده لري. اوکې، ټویل موږ سره دغه دنده لري، موږ داسې ډیزاین ورکولی شو. داسې لږ رانږدې کړم او داسې ډیزاین موږ ورکولی شو، دغه پوینټونو ته داسې ډیزاین ورکولی شو. همدارنګه په منځ کې موږ غواړو او موږ ډیزاین ورکولی شو، لکه داسې ډیزاین ورکولی شو، داسې ډیزاین ورکولی شو، داسې ډیزاین ورکولی شو. همدارنګه داسې ډیزاین ورکولی شئ. تاسو کولی شئ هر رقم کار چې تاسو د ټریولر نه اخیستی شئ تاسو ترې اخیستی شئ. همدارنګه راځو اټریکټ اینډ ریپل. د دې څخه موږ کومه استفاده کوو. د دې نه مخکې دې نه زه استفاده وکړم، دلته راځم یو ریکټینګل علم او دلته نوی ریکټینګل رسموم تر څو موږ ته دا پته ولګېږي چې یاره د دې دنده یا وظیفه چې شه دې ته به ریډ رنګ ورکړو. اوکې، دلته زه اوس راځم چې د دې دنده چې شه ده څه شو، د دې دنده څه ده، د دې دنده به دا وي. دې په واسطه باندې موږ کولی شو د یو دغه باډر چې دي، دې په واسطه باندې موږ کولی شو د یو آبجکټ باډر په دې شکل باندې جوړ کړو. دا شکل باندې موږ جوړولی شو، معنا موږ کولی شو د یو ریکټینګل باډر ته داسې ډیزاین د دې په واسطه باندې ورکولی شو. څرنګه چې موږ غواړو هماغه شان ډیزاین ورته ورکولی شو، لکه داسې همدارنګه داسې ډیزاین ورته ورکولی شو. داسې ډیزاین د دې په واسطه باندې موږ څه شو ورکولی شو، داسې ډیزاین مو ته ورکړو. همدارنګه زه بل ریکټینګل لرم، دلته فرض مثال دې ته ورکوم، دغه کلر ورته ورکوم. اوکې، دې نه پس راځم چې یاره دغه سمیج چې لیکلی دا څه وظیفه پر غاړه باندې لري. نو په دې وخت کې زه داسې وکړم د باډرو ته، که تاسو پام دی چې باډرو کې تغییر راځي که نه راځي، دا موږ ته نه ښکاري صحیح صحیح ده. خو دا زه رانږدې کړم نو موږ ته پته ولګي چې یاره د دې تغییر دا دی. ما دې په واسطه باندې موږ کولی شو باډر ته دغه شان تغییر ورکړو. که دلته زه راشم دغه لږ غټ کړم، دغه کومه فرض مثال اته نه اته به یې کړو، فرض مثال اته کړو چې دا تغییر موږ ته ښکاره شي یاره دې دنده څه شی دی. په واسطه باندې موږ داسې کولی شو، د دې دنده داسې هم ده، اوس داسې هم ده،
داسې هم ده داسې هم ده داسې هم کولی شي په وسه باندې دا هم کولی شو په وسه باندې داسې دنده هم موږ مخې ته وړی شو. د دې نه پس زه راځم اخر چې دغه آپشن وګورو چې دغه آپشن دنده موږ سره څه شی ده دغه آپشن دنده موږ کتلی شو د آپشن دنده موږ سره څه شی ده خو زه راشم دا لږ رانږدې کړمه دغه آپشن په واسطه باندې موږ کولی شو چې دغه آپشن دنده موږ سره څه شی ده دغه آپشن دنده موږ سره دا ده دغه آپشن څنګه کار نه کوي ښه دغه دلته راشم یو بل رکټنګل به جوړ کړم صحیح ته ورکړم فرض مثال داسې کلر ګرین کلر ورته ورکړم بیا به راشم واخلم دا چې دی دا څه دنده یا څه وظیفه په غاړه باندې لري یا دا سره کوم د په واسطه باندې موږ کوم کار کولی شو د په واسطه باندې موږ کوم کار کولی شو دا څنګه کار نه کوي دلته واضح ډول باندې ښکاري دی وظیفه دا ده خیر دی په باندې موږ داسې کولی شو صحیح نه ښکاري د مې په دا چې ته کار نه کوي هغه کار کوي خو صرف دومره ده چې موږ ته خلاص موږ ته ښکارېده نه د په واسطه باندې موږ باډر ته داسې یو ډیزاین ورکولی شو لکه تاسو دلته کتلی شئ داسې یو ډیزاین ورته ورکولی شو داسې ډیزاین داسې ډیزاین ورته ورکولی شئ باډر ته فرض مثال تاسو دلته راشئ لږ ګیپ ورته زیات کړئ لکه یو 19 ته ورکوم تاسو ته هر زیات کې تاسو پورې داسې ډیزاین ورته ورکوئ باډر ته داسې ډیزاین ورکولی شئ داسې دا رنګه داسې ډیزاین ورته ورکولی شئ تاسو کولی شئ کوم ډیزاین چې ستاسو خوښ تاسو باډر ته ورکولی شئ وختي اندازه ډېره کم هو بلکې دا کار نه کوي او هغه داسې و چې ماته ښکارېده نه نن دپاره همدومره درس بس دی که ژوند باقي وي انشاءالله او ژوند وفا وکړه په راتلونکي لیکچرو کې به د دې هر یو دنده وایو نن موږ مکمل نن زموږ شیپ ټول چې دی دا مکمل شو چې دې کې سموث راځي سمیر راځي ټریول راځي اټریکټیو انټریپل راځي سمچ راځي روبن راځي دا مکمل موږ وویل بس انشاءالله که ژوند باقي وي په راتلونکي کې به موږ دغه آپشن یې وایو. والسلام.